د اسم اعظم څلور وظیفې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي، څلور قسمه کلمات راغلي دي. اسم اعظم د الله هغه نوم دی چې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سئل به اعطى، کلم چې په څوک د الله نه سوال وکړي نو الله یې ول ورکوي، و اذا دعي به اجاب، او کله چې په څوک دعا وغواړي د الله نو الله یې ول قبلوي. یعنی کم بنده چې د خپل دعا نه مخکې د الله اسم اعظم ذکر کی او بیا د الله نه څه شی مغواړي نو الله یې ول ورکوي. کله چې حرام شی نه غواړي، د ګناه شی نه غواړي، او کله چې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې ول قبلوي. څلور قسمه کلمات راغلي دي په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د اسم اعظم. اولنی کلمات حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه انه كان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دا یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو، ورجل یصلی، او یو سړی مونځ کاو، چې مونځ کاو نو دا دعا یې وکړله، وی اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دا كلمات ويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل کله چې دې سړي دا کلمات ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی لقد دعا الله باسمه العظیم، دې سړي د الله نه دعا وکړه د الله په اسم اعظم باندې، الذي اذا دعي به اجابه، هغه اسم اعظم د الله چې څوک په څه دعا د الله نه وغواړي الله یې ول قبلوي، و اذا سئل به اعطى، او کله چې په څوک د الله نه سوال وکړي نو الله یې ول ورکوي. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. نو دغه کلمات یو راغلي دي د اسم اعظم. دویم کلمات په حدیث کې راځي عن بريرة بن الحصيب رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بريدة بن الحصيب رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سمع رجلا، نبی صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه دا کلمات واورېدل چې اللهم انی اسألک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یو سړي دا کلمات ویل او نبی صلی الله علیه وسلم ته واورېدل. نو فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دې سړي ته لقد سألت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجابه. نبی صلی الله علیه وسلم دې سړي ته ویل تا د الله په هغه نوم باندې دعا وغوښتله چې کله په څوک د الله نه سوال وکړي الله ولا ورکوي هغه شی، او کله په چې د الله نه څوک دعا وغواړي نو الله ولا هغه دعا قبلوي. یو دوه کلمات یو دوه قسمه الفاظ نور په یو بل حدیث کې راغلي دي. اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اسم الله الاعظم في هاتين الآياتين، د الله اسم اعظم په دو آیاتونو، په دې دو آیاتونو کې دي. اولنې آیات دا دی وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دا اولنې آیات. او دویم د سورة آل عمران هغه اولنې آیات چې الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دې دوه آیاتونو کې د الله اسم اعظم دی. یعنی دا دوه آیاتونو کې هر یو آیات چې څوک د خپل دعا نه مخکې ووایي نو الله رب العالمین به دا دعا قبول کړي، او دا سوال به الله پاک قبول کړي، دا چې څه غواړي الله به ول ورکړي. نو دا څلور قسمه کلمات د اسم اعظم راغلي دي. په کار موږ او تاسو لره دا ده چې د خپل دعا نه مخکې دا الفاظ او دا کلمات یاد کړو، دا ویو. یقین او عقیده زمونږ دا ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العالمین به زمونږ دا کم شی چې د الله نه غواړو الله به موږ له راکړي.